السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست دوستانو. الله تعالی دی وکړي چې د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د AC 10 یعنی د ایر کنډیشن پر رابطه ده. هغه ایر کنډیشن دوستانو چې په سنگل پیز برق باندې چلیږي چې هغه عبارت دي دوستانو د 220 ولټ نه تر 250 ولټ پورې هغه چلیږي او د هغې څخه موږ استفاده کوو په سنگل پیز برق کې. نو په نننۍ ویډیو کې دوستانو زه غواړم تاسو ته د 3 قسمه ایر کنډیشن چې هغه 1 ټن ده، 1.5 ټن ده او 2 ټن دي، د دې په اړه عمومي معلومات درکم. دوستانو کله چې تاسو په خپل کورونو کې، په خپل دفترونو کې، په خپل شرکتونو کې دغه نصب کوئ، دغه ایسین نصب کوئ، نو تاسو باید د دې د ټن څخه ځانونه خبر کړئ، د دې د واټ څخه ځانونه خبر کړئ، د دې د امپیر څخه ځانونه خبر کړئ او د دې د MCB چې دې ته کم MCB منیچر سرکټ بریکر نصب کیږي د هغې څخه ځانونه خبر کړئ او دې ته کوم ویر کنیکشن کیږي، څو ملي ویر دې ته کنیکشن کیږي هغه څخه ځانونه خبر کړئ او دغه ویر دوستانو چې څو امپیر لوډ هغه برداشت کولی شي د هغې څخه ځانونه خبر کوي. نو دوستانو راځو اول 1 ټن AC ته، ایر کنډیشن ته. 1 ټن AC دوستانو هغه مساوي کیږي د 3519 واټه سره او دا مساوي کیږي دوستانو د 3.15 کیلو واټه سره. امپیر دوستانو د دې مساوي کیږي 3 نه تر 9 پورې او MCB منیچر سرکټ دې ته دوستانو نصب کیږي هغه د 1400 نه تر 20 امپیر پورې او دې ته ویر کنیکشن کیږي دوستانو 1.5 ملي یعنی 1.5 mm ویر دې ته نصب کیږي او دغه ویر دوستانو 10 امپیر لوډ برداشت کولی شي. نو دا و دوستانو د 1 ټن سنگل فیز AC په رابطه باندې عمومي معلومات. راځو دوستانو 1.5 ټن AC ته. کله چې دوستانو تاسو 1.5 ټن AC انسټالوئ نو 1.5 ټن AC دوستانو مساوي کیږي د 15222 واټه سره او دا مساوي کیږي دوستانو د 5.222 کیلو واټه سره او دا امپیر اخلي دوستانو 10 امپیر پورې او دې ته MCB بریکر هغه نصب کیږي دوستانو 15 نه تر 22 امپیر پورې او دې ته کنیکشن کیږي دوستانو 2.5 mm یعنی 2.5 ملي ویر او دغه ویر 14.5 یعنی 14.5 امپیر لوډ برداشت کولی شي. نو دا و دوستانو د 1.5 ټن AC پر رابطه باندې معلومات. او کله چې تاسو دوستانو 2 ټنه سنگل فیز AC هغه انسټالوئ نصب کوئ نو 2 ټنه هغه دوستانو مساوي کیږي د 8 واټه سره او دغه مساوي کیږي دوستانو د 0.008 کیلو واټه سره او دا امپیر اخلي دوستانو 1400 تر 1900 امپیر پورې او دې ته نصب کیږي دوستانو د 3 تر 40 امپیر پورې هغه MCB بریکر او دې ته چې کوم ویر نصب کیږي دوستانو هغه 4 mm 4 ملي هغه ویر کنیکشن کیږي او دغه لوډ دوستانو دغه اخلي دوستانو 19 امپیر. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولی شئ په خپلو کورونو یا دفترونو یا شرکتونو کې خپل ایسین انسټال کړئ او نصب کړئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. دوستانو که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې جوړ کړئ نو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده چې زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ. د توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم.